د مهم خبرونو سرټکی د سولې د نقشې د لارې د غونډې له غړو سره د طالبانو د سیاسي دفتر د اساسو پټه لیدنه. آیا دغه څیر لیدنې له افغان حکومت سره د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره د طالبانو لومړنی شین څراغ دی؟ د هرات پخواني والي د خوشي کېدو لپاره د پاکستان حکومت ته رسمي لیک نامعلومو وسلوالو ولې فضل الله وحیدی برمته کړ؟ یک اختطاف هدفمند تنظیم شده توسط استخبارات پاکستان است. په ډنډغوري کې د عملیاتو خنډ د هوا له خراب حالت څخه نیولي بیا له طالبانو سره تر تړاوه. د بغلان ولایتي شورا په ډنډغوري کې د عملیاتو د چټکوالي غوښتونکې ده. مخو از طالب حقوق بشر نمیخوام، مخو از طالب نجات خود نمیخوام، حکومت وظیفه نجات مرا داره. او د کډوالۍ د څپو له زیاتوالي د ترکیې د زغم پای ته رسیدل. اردوغان وایي د انقرې زغم یوه ورځ پای ته رسیږي. بخیر راغلی. په دې خبري ټولګي کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. ولسمشر غني د آلمان په مونیخ کې خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سپټمبر د 11مې له برید وروسته د تاوتریخوالي له جدي څپې سره مخ ده. نوموړي ویلي القاعده تر اوسه فعاله ده او داعش ډلې ته زیاته پاملرنه دغې ترهګرې ډلې ته بیا ځلي فرصت ورکړی دی. ولسمشر غني همداراز ویلي دي چې د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده او د ناامنۍ ستونزې له سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړې توګه چین، پاکستان او روسیې څخه افغانستان ته راځي. ولسمشر غني ویلي دي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوازې په ستونزو تمرکز بسنه نه کوي او باید عواملو ته هم پاملرنه وشي. ولسمشر غني د آلمان مونیخ ښار ته د سفر په ترڅ کې د ترهګرو د ګواښ له زیاتوالي خبرداری ورکړی. ولسمشر غني د ترهګرو ګواښونه د تاوتریخوالي 5مې څپې بللې او د مبارزې په برخه کې د نړیوالې چټکتیا غوښتنه کړې. ترهګرو دغه تجربه له دولتونو زده کړې. تیر کال مې د نړۍ مشرانو ته د داعش د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ، خو په خواشینۍ سره ځینې دغه خبرداری افغانستان ته د نړۍ د پام اړونې په موخه بللی. دغه غونډه کې ولسمشر غني ویلي چې د افغانستان جګړه هیڅ کورني عوامل نه لري او سیمه ییزې ترنګلتیاوې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوې. د تصور خلاف په افغانستان کې تاوتریخوالی د کورنۍ جګړې له امله نه دی. ناامنۍ او نورې ستونزې د سیمې له نورو هیوادونو لکه چین، روسیې او په تېره پاکستان څخه وارد شوې. ولسمشر غني ټینګار کړی چې د داعش پر وړاندې د مبارزې برخه کې د افغانستان هڅې اغېزمنې وي. دا په داسې حال کې ده چې داعش په هیواد کې د نفوذ د پراختیا په حال کې دی او طالبان هم بریدونه زیات کړي. د طالبانو دوست سیاسي اساسو په پاکستان کې په پټه توګه د افغانستان د سولې خبرو لپاره د لارې د نقشې د غونډې له غړو سره لیدلي دي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی دی چې قاري دین محمد او عباس ستانکزی د طالبانو سیاسي استازي د قطر له دفتر څخه د طالبانو سیاسي استازي پاکستان ته راغلي او د سولې د خبرو اترو د لارې د نقشې د درېیمې غونډې په څنډه کې د 4 هیوادونو له استازو سره لیدلي دي. خو دغو چارواکو د دغو خبرو له جزئیاتو څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي لیک کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتي دي څو د هرات د پخواني والي سید فضل الله وحیدي د خوشي کولو لپاره جدي ګام پورته کړي. ښاغلي وحیدي د انګلستان ویزې د اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته تللی و چې نامعلوم وسلوال کسانو نوموړی برمته کړ. سره له دې چې تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغه برمته نیونې مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په پاکستان کې د وحیدي برمته کول د پاکستان د ISI کار دی. فضل الله وحیدي چې له کورنۍ سره د انګلستان د ویزې د اخیستلو لپاره پاکستان ته تللی و، د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د ناپېژاندو وسلوالو خوا وتښتول شو او تر اوسه هیڅ یوې ډلې مسؤلیت نه ده منلی. ویل کېږي چې د وحیدي لمسی د هغه ملګری و، خو سړي تښتوونکو هغه نه ده وړی. دغې موضوع اوس ډېرې پوښتنې رامنځته کړې. د بهرنیو چارو وزارت د یوه لیک په ترڅ کې له پاکستان څخه په دې اړه د جدي کړنو د ترسره کولو غوښتنه کړې. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هم امروز با صدور یک اعلامیه مطبوعاتی نگرانی جمهوری اسلامی افغانستان در این پیوند را ابراز داشته. از جمهوری اسلامی پاکستان خواست تا با در نظر داشته اینکه آقای وحیدی در پاکستان اختطاف شده است، نهادهای امنیتی آن کشور با استفاده از تمام ابزار و امکانات در جهت شناسایی گروه اختطافچی و همچنان رهایی آقای سید فضل الله وحیدی اقدام جدی و عاجل کنند. پاکستان هغه هیواد چې د شخصیتونو د ترور او افغانستان کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورن دی. اوس د ولسي جرګې ځینې غړي د وحیدي تښتونه
د هغې هېواد د استخباراتو لخوا طرحه شوې او هدفمنده بولي او د افغانستان له حکومت څخه غواړي څو د وحیدي د خلاصون په برخه کې له دیپلماتیکو لارو کار واخلي. یک اختطاف هدفمند تنظیم شده توسط استخبارات پاکستان است که ما به هیچ وجه نمیتونه در اسلام آباد چنین چیزی پیشی نداشته باشه. بنابراین مسئولیت دولت پاکستان هست و در این رابطه ما باور ما است که مقامات پاکستانی یا خودشان یا به اساس هدایتشان و راهنماییشان کار صورت گرفته باید هر چه حاجت دولت افغانستان از مجرای دیپلماتیک موضوع را تماس بگیره و ما نمیتونیم به نمایندگی از مردم افغانستان بپذیریم که یک اختطاف است. فضل الله وحیدی څو کاله د کونړ والي په توګه دنده ترسره کړه. هغه ولایت چې هغه وخت به تل د پاکستاني پوځیانو لخوا په توغندیو ویشتل کېده. له دې وړاندې هم پاکستان کې د افغانستان سرقونسل تښتول شوی و او څو کاله له سړي تښتونکو سره و، خو پایله کې نوموړی خوش شو، خو د تښتونې څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه. د ملي دفاع وزارت خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ټول پروګرامونه شنډ شوي دي او دغه ډله د له منځه تلو په حال کې ده. دغه وزارت ټینګار کړی دی داعش ډله اوس په افغانستان کې د خلکو لپاره نور ګواښ نه دی او نشي کولی له افغانستان څخه په ګټنې منځنۍ ختیځ ته لار ومومي. په همدې حال کې په هلمند کې طالبانو تېره شپه په سنګین او موسی کلا ولسوالیو بریدونه کړي چې په دې بریدونو کې هم امنیتي ځواکونو او هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داعش دویم خطر خو د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ. په دې وروستیو کې د امریکا پوځ اعلان کړی چې افغانستان کې د داعش پر ضد بریدونه زیات کړي. اوس د ملي دفاع وزارت په هیواد کې دغه ډلې د له منځه وړو او ماتې خبره کوي. ایرا ما میگم که اونا کوشش میکنن که تحرکات داشته باشن مگر در هیچ نقطه افغانستان مرکزی ندارن که خدا نخواسته خطر برای افغانستان باشن. اونا یا گروپشان در غزنی مثلا یا گروپشان در زابل یا روزگان یا در ننگران اونا تحرکات اجرا میکنن مگر او خطری که موجود بود که داعش مراکز بزرگ در افغانستان میسازه و بعد از اینجا با آسیای میانه و با دیگر کشورها میره ایرا مرکز میسازه او خطر رفع شده داعش ضعیف شده کشته شده از بین رفته به صدها نفرشان قماندانایشان رهبرایشان از بین رفته. داعش د هیواد په ختیځ او سویل کې د نفوذ د پراختیا په هڅه کې ده خو په ډېرې زیانمنو سیمه کې طالبان او نور ترهګرې ډلې له امنیتي ځواکونو سره په جګړې بوختې دي. څرنګه چې طالبانو جمعې په شپه په سنګین ولسوالۍ برید وکړ او څو ساعته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. دوی دپاره قوي برخې جبهخانه بېګا شوه ورسوې ده او نن سهار بیا ورته مهمات سلاح هر څه ورسوي دي. دوی محاصره نه دي، محاصره هغه حالت ته وایي چې هېڅ ورسره رابطه قطع شي او نور د تګ و راتګ لارې بندې وي. بل پلو یو امنیتي سرچینې چې غوښتلې نوم یې ونه اخیستل شي اکټیویزم ته وویل چې طالبانو موسی کلا ولسوالۍ کې د فیضانو په کمپ باندې برید کړی چې نږدې 10 سرتیري پکې وژلي. خو د هلمند ولي وایي دغه ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه وژل کېدل مني. د ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې هلمند کې امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. ما جنگ تایید میکنم، فشار تایید میکنیم و شما هم کمک کنین، ما هم کمک میکنیم و رسانه هم کمک کنه به قوای مسلح خود به خاطر مورالشان، به خاطر قهرمانیشان. در سنگین جنگ است، جنگ ما شکایت نداریم دیگه، دشمن است نمیمانن، دشمن جنگ میکنن، مردم افغانستان هم میکشن. مشکل نشته، صرف پلان باندې کار روان ده، شپږ میاشتنی پلان جوړ شوی ده. په دې پلان کې لومړیتوبونه هغو ساحو ته ورکول شوي چې هغوی ته موږ ارشاد ضرورت لرو لکه باباجي او مرجع او په درېیم قدم کې سنګین. اوس هم یو عملیات شروع دي، پرون تاسو ولیدل چې موږ په دې جزدامونه لاړل دي لشکرګاه دورایي ته هلته جای شوي دي. په افغانستان کې د ورځې په تېرېدو سره جګړه په داسال کې زور اخلي چې په نوي مورد کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر په افغانستان کې د سیاسي ناکامۍ په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې طالبانو ګواښ ورځ تر بلې ډېرېږي. د بغلان ولایتي شورا وایي هغه کسان چې د بغلان په ډنډغوري کې د عملیاتو خنډ ګرځي له طالبانو سره اړیکه لري. دغه شورا وایي همداراز په بغلان کې د نسل وژنې په اړه ادعاګانې هم د دغو کسانو کار دی. د بغلان سیمه ییز چارواکي له حکومت څخه غواړي څو دغه کسان وپېژني او د قانون منګلو ته یې وسپاري. بلخوا د ملي دفاع وزارت هم وایي هیڅ ډول هڅې نشي کولی په بغلان کې د طالبانو د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو د خنډ لامل شي. دغه پوځیان له تېرو څو اونیو راهیسې په ډنډغوري کې پوځي عملیات مخکې وړي. دغه عملیات له پیله له مخالفتونو سره مخ وو. د کورنۍ چارو وزیر هم پرده پورته کړه چې ځینو کړی هڅه کوله څو دغه عملیات پیل نه شي، خو د عملیاتو له پیل وروسته هم دغه مخالفتونه دوام لري.
دې خلکو سره چا دښمني ده؟ د پنجشنبې په ورځ دغه کسانو په ظاهره د بغلان د مدني ټولنې په نوم په کابل کې له دغو عملیاتو سره د مخالفت غږ پورته کړ او دولت یې په نسل وژنې تورن کړ. له دغه غونډې یوه ورځ وروسته امنیتي چارواکو پرده پورته کړه چې ځینې دغه کسان د مدني ټولنې غړي نه بلکې د طالبانو اړوند کسان دي. اوس د بغلان ولایتي شورا هم پر دغه موضوع ټینګار کوي. هر مرمی توپی که ما از مرکز سوق اداره به طرف دشمن پرتاب میکنیم و هر تیاره ما که هر مرمی را که فیر میکنه تیاره کشفی ناتو با هماهنگی با او موقعیت مخالفین خانه به خانه برای ما تثبیت میکنه و به اساس تثبیت از او ما موقعیت هدف قرار میدیم. این او کاملا این موضوع را رد کرد که هیچ خانه، هیچ جایی، هیچ مکانی که تا زمانی که اونجا مخالفین مسلح حضور نداشته باشه ما او را مورد هدف قرار ندادیم. یک جریانی که شناخته نمیشه و زیادم دیده نمیشه او هست، ولی اینجا آمده خود شخص میگه بله ما همی امضا را کردیم، ما همی را کردیم. و بچی گستاخی در یکی از بحث‌های تلویزیونی وزیر سرحدات با موضوعات قومی را دامن زد، موضوعات ملیتی را دامن زد. دوی لمرسندای دارو غواړي څو ملکی خلک د جګړې له سیمو وباسي. از دولت تقاضا کردیم تا بیجا شده های دند غوری و دند شابودین که در ولایت بغلان در نقاط مختلف جابجا شدن سروی کنند. این سروی ادامه بیافته، تشدید بیافته، هرچی زودتر کمک رسانی شود. اینا به محلات امن و محلات سرپوشیده، چون شما میدونین فصل زمستان است، برفباری است، بر اوجه انتقال شوند. د ملي دفاع وزارت وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي څو ډنډې غوري کې د عملیاتو پر وړاندې خنډ شي. د ملي دفاع وزارت وایي ټینګار کوي چې تر اوسه په ډنډې غوري کې 154 تنه طالبان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي او 4 نور نیول شوي. هیچ کسی در قوای مسلح نیستند که مخالف عملیات دند غوری باشند، مگر اگر کسان حلقاتی باشند که اونا مخالف عملیات دند غوری باشند، مخالفین از اونجا براین، پایه برق بمانن، مردم تکلیف نتن، مردم ملکی را اذیت نکنن، مردم نکشن. وزارت دفاع خو چی ضرورت دارن که برن د دند غوری یا د دند شهابودین عملیات کنن؟ د ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان له خوا د ډال په توګه د ملکی خلکو کارول د دې لامل شوي څو هوایي بریدونه ترسره نشي. خریجات است، مخالفین از مردم ملکی استفاده میکنه، اونا را سپر میسازه، از مابین خانهشان فیر میکنه. ما این را لازم نمیبینیم که قوای مسلح از طیاره کار بگیرن خانه مردم خراب کنن. مردم ملکی، زن، طفل، اونا سپر میسازه و ما نمیخواهیم که مردم ملکی اونجا کشته شود، شهید شود و خانهشان خراب شود. د بغلان اوسیدونکو خبرداری ورکوي تر هغې چې هغه کسان کوم چې د بغلان د عملیاتو پر وړاندې خنډ کیږي په نښه او مجازات نشي، د ډنډې غوري عملیات به بې پایلې وي. که چیرې ډېر ژر په نظام کې بنسټیز اصلاحات رامنځته نشي او د ملي ولي حکومت د هوکړلیک د پلي کېدو او د اساسي قانون د بدلون په موخه لویه جرګه جوړه نشي، اوسنی بد وضعیت به هیواد له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. کارپوهان وایي خپلمنځي اختلافونه، سلیقه‌یي کړنې او د رهبرانو کمکاري هیواد د سقوط ګواښ ته نږدې کړی دی او اړتیا ده څو له دغه وضعیت څخه د وتو لپاره جدي ګامونه پورته شي. د دې پخوا کې مخکې له دې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د ملي ولي د حکومت په مشرۍ کې د مدیریت د کمزورتیا او په روان کال کې د حکومت د سیاسي ناکامۍ د احتمال خبرداری ورکړی. افغانستان په کوم لوري درومي او په هیواد کې د سولې لرلید ولې تر اوسه تیاره دی؟ هغه پوښتنې چې ګڼې په دې شپو ورځو کې د ډېرو خلکو ذهنونه بوخت کړي او ډېری د ځواب د موندلو په هڅه کې دي. په دې ترڅ کې امریکایي چارواکي هم په هیواد کې له اوسني وضعیت څخه راضي نه ښکاري، څرنګه چې د دوی ځینې د هیواد د سیاسي ناکامۍ په اړه خبرداری ورکوي او ځینې نور یې بیا د حکومت د لوړپوړو امنیتي چارواکو کړنې بې اغېزې بولي او امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو غوښتنه کوي. حکومتی که نتونسته که امو توافقنامه‌ای که در واقع اساس مشروعیتشان می باشد او را نتونستن عملی بسازن و از بنبست درونی خود بیرون نشدن یا رهبری نتونستن، معنی است که در واقع بله اینا دارن به یک فروپاشی سیاسی نزدیک میشن. یگانه رای بیرون رفته حالت فعلی میسته که هرچی عاجلتر توافقنامه که بین دو تیم انتخاباتی صورت گرفته این توافقنامه را عملی بسازن، قاید حکومت رسمیت ببخشن. خو د تیر یو کال په ترڅ کې د ملي ولي حکومت دغه کمزوره کړنې له کابل څخه د نړیوالې ټولنې د واټن اخیستو لامل شوې هم دي.
هغه واټن چې د شنونکو باور له کړکۍ څخه د هېواد د خلاصون د مخنیوي په موخه یوازینی حل لار په نظام کې د ژر او بنسټیزه اصلاحاتو راوستل دي. این وظیفه حکومت وحدت ملی و کسایی که در ساختار قدرت سیاسی سهم دارن، وظیفه از اونها است که باید اصلاحات عمیقی را در نظام به وجود بیارن و تیم رئیس جمهور است که به او مشورای سالم بدن که فاصله بین جامعه بین المللی و دولت افغانستان بیشتر نشه. در غیر از او افغانستان کمک نمیکنن، افغانستان به یک پرتگاه میره. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو میاشتې وروسته د ملي اول حکومت 2 کلن کیږي. هغه 2 کاله چې د ملي اول حکومت د هوکړې له مخې باید د اساسي قانون د بدلون لپاره لویه جرګه جوړه شوې وای. هغه کار چې په ظاهره تر اوسه د هغو د عملي کولو په برخه کې هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی او روښانه هم نه ده هغه وخت چې پاتې دی د ملي اول حکومت مشران به دغه کار جوګه شي او که نه. یوه تازه څېړنه ښیي چې په ایران کې افغان زده کړیالان له بدني تنبیه سره مخ دي او همداراز له دوی سره له تبعیضه ډک چلند کوي. د بشري حقونو لپاره نړیوال کمپاین چې دغه رپورټ خپور کړی دی ویلي دي چې په ایران کې د ډیری کډوالو کورنیو زده کړیالان له زیاتو خنډونو او ننګونو سره مخ دي چې ښوونځیو ته د هغو د تګ د خنډ لامل کیږي او دا پخپله له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی او همداراز په دې هیواد کې د ماشومانو د حقوقو ښکاره نقص دی. ایران هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې د ډېرو کډوالو کوربهتوب کړی خو د دغه افغان کډوالو پر وړاندې د ایران حکومت ناوړه چلند تل له نیوکو سره مخ شوی. په دې وروستیو کې د بشري حقونو لپاره نړیوال کارزار په نوم سازمان د یوه راپورټ په خپرولو سره ادعا کړې چې ایران کې په ښوونځیو کې افغان ماشومان له تبعیض او بدني تنبیه سره مخ دي. د دغه راپورټ په برخه کې د روزنیزو چارو د یوه شنونکي له قوله داسې لیکل شوي. دا ډول خبرونه معمولا په تصادفي ډول د ایران په رسنیو کې خپریږي خو د ایران د ښوونې او روزنې وزارت د دغه خبر له خپرېدو تل مخنیوی کړی. د ایران په ښوونځیو کې د ماشومانو پر وړاندې ناوړه چلند او تنبیه معمولي کار دی خو موږ باید د حکومت د تګلارې له بدلون سره د ایران په ښوونځیو کې د افغانستان د ماشومانو د حقونو درناوی وکړو. د دغه راپورټ په بله برخه کې اشاره شوې چې یو افغان زده کوونکی د فیس د ځنډېدو له امله وهل شوی او ډبول شوی او دغه راز د ښوونځي څخه ایستل شوی. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ناوړه چلند غندلی او هغه یې د بشري حقونو د نړیوال کنوانسیون خلاف بللی. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې لومړنۍ زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی او د زده کوونکو پر وړاندې ناوړه چلند د بشري حقونو د اصولو خلاف کار دی. هر گونه تبعیض در این زمینه و هر گونه بدرفتاری با اطفال که نحوی از آنها بتونه حقوق اطفال را متاثر بسازه یا حقوقشان انکار بکنن یک نقض واضح حقوق طفل است و کودکان را میتونن در معرض خطرهای بسیار جدی بعدی و همچنان بالفعل قرار بدن. وروستیو څو کلونو کې زیات شمېر افغانانو د ناامنۍ او بېکارۍ له امله خپلې مینې پرېښي او د ښه ژوند په هیله ایران ته مخه کړې خو تل رسنیو او ځینو نړیوالو سازمانونو د راپورټونو په خپرولو سره له کډوالو سره د ایران حکومت د ناوړه چلند خبره کړې. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او له دې وړاندې دا ډول راپورټونه رد کړي. د سولې بهیر او د تیر حکومت کړنو 14 کلونو لاسته راوړنو ته زیان رسولی او دغه ستونزې په اوسني حکومت کې هم شتون لري. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود چې بدخشان ته تللی و د دغه ولایت له یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې په بدخشان کې ترهګر باید په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د بدخشان یو شمېر امنیتي مسؤلین او اوسیدونکي وایي چې له دې وروسته به د حکومتي چارو په خبرو باور ونه کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید دوست او دښمن مشخص کړي. د بدخشان اوسیدونکي دغه راز وایي چې د سولې بهیر تر اوسه یوازې د ډېرو پیسو له لګولو پرته لویه لاسته راوړنه نه لرله. د دغه اوسیدونکو باور ترهګرو ډلو د سولې له پروسې سره د یوځای کېدو پلمه له دولت څخه باج اخیستنه کړې. سیاستمدارها کسایی که توانمندی دارند اونها برادران با کمپیوتر و با طیاره و با تانک میروند ولی قربانی جنگ لعنتی که انتظارش ما در شمال میکشیم مجاهدین خصوصا فرماندهان مجاهدی که توانمندی نه رفتن ندارند و نه توانمندی در اون صورت به تنهایی مقابله دارند قربانیش او و مردم بیچاره و با عزت مردم بدخشان. بل پلو د بدخشان سیمه چارواکي ټینګار کوي چې بدخشان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو په موخه
مرکزی حکومت مکلف دی څو د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي او دغه راز له ولسي خلکو کار واخلي. که ما انشاءالله با حمایت مردم و برافریزی و زحمت نیروهای امنیتی ما مناطقی که ناامن است اونجا را امن بسازیم. دشمنای افغانستان همین قسمی که از چندین ولسوالی مثل تگاب و کشم و اشکان به کمک خدا تصفیه کردیم. باقی مناطق هم انشاءالله تصفیه میشه. په همدې حال کې د ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود ټینګار کوي که چیرې حکومت بدخشان کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره جدي اراده ولري کافي اندازه ځواک او ظرفیت شته او بدخشان کې پخواني جهادي قماندانان هم په دغه ولایت کې د ترهګرو د له منځه وړلو وس لري. یگانه علت گسترش نفوذ طالبان بعد از سال 2002 تا به حال سیاست‌های آشتی‌جویانه حکومت قبلی بود و همچنان عدم اراده قاطع حکومت قبلی در مبارزه علیه طالبان به حیث یک گروه تروریستی. و امروز ما می‌بینیم که بعد از 14 سال هنوز هم این مشکل به حیث یک مشکل بسیار بزرگ امنیتی و اجتماعی در کشور ما وجود دارد. د بدخشان ولایت د هیواد شمال ختیځ کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مقاومت د اډې په توګه پیژندل کېده خو وروستیو کلونو کې د دغه ولایت په ځینو برخو کې ځینو ډلو خپل فعالیتونه پیل کړي. داسې نیوکې شته چې حکومت له طالبانو څخه د وردوج ولسوالۍ د پاکولو په برخه کې جدي اراده نه لري. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په نن سر د اولیا څخه خبر ښه دا بریالي اوسئ ښه شپه راحته خوب.